چې کله جنازه مقبرې ته وړی کېږي نو په هغه ټیم کې الله اکبر یا لا اله الا الله ویل یا سبحان الله یا بل څه ذکر ویل دا طریقه صحیح ده او که نه او دغه ټیم کې کول څه پکار دي؟ الجواب د شریعت نه دا خبره نه ده ثابته. قرآن او حدیث کې د صحابه کرامو نه سلف صالحین نه دا نه دي ثابت چې هغوی جنازې وړو وخت کې دا ذکر ویلی په زوره یا هغوی به دا چغې م نه والي په دغه ټیم کې لکه بعض خلک پکې دا وایي چې الله یاد کوي او ذکر کوي دا د هغوی طریقه نه وه او خیر ټول هغه د سلفو په تابعدارۍ کې دی چې د دین مشرانو صحابه کرامو تابعینو څه کړي دي په هغې کې خیر دی او چې څه هغوی نه دي کړي د هغې په کولو کې خیر نشته. نو طریقه دا وه یا کول دا پکار دي چې دغه ټیم کې سوچ وکړي سړی فکر وکړي چې دا مړی چې کوم روان دی ډېم زموږ په شان په دې دنیا کې و نن خلکو راغستی دی وړي قبر ته او دنیا یې دغه دی ختمه شوه او فاني دنیا ده او بیا قبر باره کې سوچ او بیا د الله ته د ودرېدو باره کې سوچ دا طریقه دغه ټیم کې ده. دغه ټیم کې په زوره ذکر کول دا بدعت دی ځکه چې دا په دین کې داسې کار کول دي چې په هغې باندې څه اصل نشتی د قرآن او د حدیث نه څه بنیاد پرې نشتی. دا عوام او بیا ډېر تعجب به دا وکړي چې بعض کم علمه مولیان دا خبره سړي ته وکړي وایي نو دې کې څه دي دې کې څه دي پرېږده چې الله یادوي. ګوره که دا خبره موږ شروع کړه که نه چې پرېږده دې کې څه دي بیا خو به د هر سړي مرضي شي ځان له په دین کې نوې مسلې راوباسي او موږ به دغه وایو چې پرېږده دې کې څه دي. دا دین الله چې موږ ته څنګه رالیږلی دی اقه شان پې عمل کول پکار دي دا نه چې دې کې څه دي او دې کې څه دي. او کله چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خبر شو چې څه خلک په مسجد نبوي کې راجمع شوي دي او کاڼي ورسره دي او په هغې ذکر کوي اجتماعي پسې راغی ویې رټل وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا دی اوس وی دنیا نه لاړ جامې لاشتي لوښي سامان او دی پراته دي او تاسو لا په دین کې نوي کارونه راوویستو مزر هغه ته ابو عبدالرحمن موږ خیر غواړو دې سره او دا یقیني خبره چې مسجد نبوي کې راجمع شوي دي شر دپاره خو نه دي راجمع شي الله یادې خو خیر غواړي که نه نو هغه ورته ډېره مشهوره خبره وکړه وی ډېر د خیر غوښتونکي خیر ته نه رسي دا نه چې هر سړی به دا وایي چې زه خیر غواړم خیر غواړي ته شپږم مونځ په کوم زیات که د ماسخوتن دا مونځ موږ 4 رکعته وکړو شپږ یې که موږ به بیا دا وایو چې دې کې څه دي خو د الله بندګي کوي 4 رکعتو نه مونځ څو ته واړو شپږو ته یې واړو ته پورې نښتی ته ورته وایې نه 4 کوئ صحیح د الله یادولو کې خیر دی خو چې کوم ځای کې یو سړی خاص طریقه راوباسي او په خاص انداز سره یو ذکر کوي او په خاص وخت کې کوي بیا به دلیل ښیي موږ ته. نو دغه ټیم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه حساب دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې ملګرو ته دا ویلي دي چې کله مړی ښخ وایي د ده دپاره دعا غواړي اوس به دې تپوس کېږي. هغه دا ویلی شو چې کله جنازه وړه چې سبحان الله په زوره وایي الله اکبر په زوره وایي لا اله الا الله په زوره وایي خو داسې یې ونه وي نو چې هغه ونه وي خبره په دقې باندې ساتل پکار دي. ها موږ دا نه وایو چې چورلټ په دې باندې پابندي ده یو سړی پکې ځان له روان دی او سبحان الله والا کو ځان له لګیا دی بغیر د دې عقیدې نه چې یعنې دې ټیم کې دې خاص فضیلت دی دغسې خبره نه ده خو اجتماعي او په زوره او لازم دې ټیم کې ذکر کول دا په شریعت کې نشته. دغه ټیم کې سوچ او فکر کول دي د انسان په آخري انجام کې او خصوصا خپل ځان ته او چې کله تا د دې مړي په ځای باندې ځان حساب کو که نه نو ستا به دنیا هم ښایسته شي او ستا به آخرت هم ښایسته شي.
هلته زمونږ په ملکونو کې خو ټوغې پکې روانې ګپ شپ پکې روانې او بس دا بس پکې ډیر کېږي جنازه درنه وه او جنازه سپکه وه او خلک پکې ډیر او خلک کم وو او پلانې دې پکې ولیدو که نه هغه ټیم ښخولو کې پلانې خو نه دی راغلی که نه ځکه چې بیا دې بدل والو دا ټول حسابول غواړي بیا به د یو سره و بیا ګورو او بیا چې دغه ختمه شي بیا د دیګونو باز شروع شي او په مقبره کې پکې اواز وکړي چېرته به ځئ نو ډوډۍ لالته راشي د ډوډۍ غم دی د دیګونو غم دی د وریجو غم دی د غوښې غم دی دا څه خبره شو دغه ټیم کې سوچ هغه د آخرت پکار دی او امام حسن بصري رحمه الله په یو کس باندې تیر شو هغه په مقبره کې ناست ډوډۍ خوړه وږی شی څه ناروا کار نه کوو دا حرام نه دي مقبره کې ډوډۍ خوړل هغو ډېر اوچت خلک وو نو هغه ورته وکتو وی څه ووایم د هغه سړي په باره کې چې په مقبره کې هغه ناست او د هغه نوڼۍ تېرېږي دا د هغوی ډېر اوچت سوچ وي چې ته د مړو په منځ کې ناست او ستا نوڼۍ تېرېږي نو دا ډېره ګرانه ده نو هغه د هغه خبره کوله که اوس وایي چې موږ ورته ویلی چې راشه وګوره ته وایې نوڼۍ څنګه تېرېږي خلک پکې په موبایلو ګپ شپ لګوي د موبایلو کړنګا کاروبار دې څنګه دی چېرته لاړې او کله به راځي او دا ګپ شپ پکې روان نو دغه ټیم کې ذکر کول په اوچت اواز سره اجتماعي یا د غزي پورې خاص کول دا نشته شریعت کې